بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جوان تاسو ګورئ چې فریکشن په دې ویډیو کې موږ ټیکنیکل انالایز باره یو ټیکنیکل انالایز ته فائدې څه شي د دې څخه پروفیټیبل ټریډ څنګه تاسو کولای شئ ټیکنیکل انالایسس په تور باندې پروفیټیبل ټریډ وکړئ په تیر ویډیوګانو کې موږ ټیکنیکل انالایز باره غږیدلی وو ټیکنیکل انالایسس ته وایي اول بازار ته معرفي کوم ټیکنیکل انالایسس تاسو دلته دا چارت ګورئ د چارت کې څه کارونه تاسو کوئ دا ټول د ټیکنیکل انالایسس وایي د چارت په نگاه باندې چارت مطابق باندې تاسو کړه بای سیل ټریډ لګوئ هغه د ټیکنیکل انالایسس وایي سیده ټیکنیکل انالایسس په دوه رقم دي چې فندامنټل او ټیکنیکل انالایسس فندامنټل چې دا فندامنټل موږ تیر ویډیوګانو هغه نه مخکې ویډیوګانو کې ویلو او دا و چې کوم نږدې وختو کې موږ ویډیوګانې اپلوډ کړي هغه کې موږ فندامنټل باره کې غږیدلی مکمل ایڈوانس لیول سره بیا هم څوک فندامنټل کې څه مشکل لري تاسو کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ سي ټیکنیکل انالایسس چې د ټیکنیکل انالایسس موږ مخکې ویلي چې په دې کې چارت کې چې تاسو کینډلسټیک کار کوئ چې سپورټ ریزिस्टेंस همدا شان دي په چارت کې چې په هر یو لیول کار کوئ تاسو په دې کې د ټیکنیکل انالایسس په تور باندې کار کوئ د ټیکنیکل انالایسس وایي صحیح شو په نن ویډیو کې موږ د ټیکنیکل انالایسس د ټرند باره کې غږیږو چې ټرند تاسو څنګه ډیفاین کولای شئ د ټیکنیکل انالایسس په وخت کې ټیکنیکل واسطې سره تاسو څنګه کولای شئ چې ټرند معلوم کړئ یعنې ټرند مطلب چې مارکیټ بر روان دی که لاندې روان دی څومره وخت کېږي بره تللی څومره وخت کېږي لاندې تللی صحیح شو اول ټرند د معرفي کوم ټرند څه ته وایي ټرند چې دی مارکیټ چې بره تللی دې ته اپ ټرند وایي دې ته کوم ټرند وایي اپ ټرند وایي مارکیټ چې ډاون تللی مارکیټ چې ډاون تللی دې ته چې وایي ډاون ټرند وایي کم ټرند ډاون ټرند ورته وایي ډاون ټرند دې دواړو ته ټرندز وایي صحیح شو یا ټرندز ډیفاین کول ټرندز معرفت څنګه تاسو کولی شئ ټرندز دپاره ټرند دوه رقمه تاسو کولی شئ که تاسو چیرې ډے ټریډران یئ یا سکلپینګ ټریډینګ کوئ یا ورځ کې ټریډ کوئ او کلوز کوئ نو دې دپاره تاسو ته پکار ده چې تاسو یو شارټ ټرم شارټ دی چې مارکیټ کم خواته دی هغه ټرند معلومول تاسو ضرور دي ترڅو تاسو ټریډ وکړئ او پروفیټیبل ټریډ وکړئ اوږد شارټ لانګ ټرم یعنی اوږد ټرند تاسو ته معلومول هم ضرور دي خو که چیرې تاسو ډے ټریډینګ کوئ او 1 ساعت 2 ساعت 4-3 اورس والا ټریډ کوئ نو هغې دپاره تاسو ضرور پکار دی چې تاسو لانګ ټرم ټرند سره باید یو شارټ ټرم ټرند هم معلوم کړئ صحیح ده همدا شانتې تاسو په څوک چې بیا سوینګ ټریډینګ کوي یا پوزیشن ټریډینګ کوي هغه دپاره بیا یو لانګ ټرم ټرند معلومول ضرور دي لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ دې کې اوس مثال درکړم زه لانګ ټرم شارټ ټرم مطلب څه شی دی لانګ ټرم مطلب دا دی چې څوک یو لانګ ټرم سوینګ ټریډینګ کوي ورځ دوه ورځو هفتو او د میاشتو په مطابق باندې خپل ټریډ پرېږدي بیا کلوز کوي نو هغه دپاره بیا یو اوږد مهاله ټرند معلومول ضرور دي اوږد مهاله دې ته ویلی شو چې دا زوم اوټ کو او موږ دې شاته هسټري کې مارکیټ څومره ډاون نقطې نه راجګ شوی یا بر نقطې نه راټیټ شوی د هغې سر موږ رانیسو او هغه تر هغه ځای پورې راکش کوو چې مارکیټ ټرند کوم ځای پورې تللی کوم ځای کې بریک کړی دی یا بریک کوي لګی دی صحیح شو دې ته یو اوږد مهاله ټرند ویل کېږي څنګه چې دا یو ساعته مارکیټ دی یو ساعته ټریډ تاسو دلته ګورئ یو ساعته چارت دی همدا شانتې څومره چې بیا تاسو اوږد سوینګ ټریډ کوئ نو تاسو څنګه چې تېرو ویډیوګانو کې موږ دا سټریټیجۍ ویلي چې تاسو د هغې دپاره بیا 1 ډے یا 4 اورس والا چارت تاسو ګورئ چې مارکیټ کم خوا اوورآل ټرند تللی دی صحیح ده همدا شانتې دې دپاره ټرند تاسو معلومول دپاره چې تاسو کله سوینګ ټریډ کوئ سوینګ یا پوزیشن ټریډ کوئ نو هغه به اوږد مهال ټرند معلوموي لکه دلته چې موږ معلوم کړي دا وګورئ که 1 اور کې موږ ګورو دلته تاسو وګورئ چې دا 6 جنوري نه شروع دی N11 13 جنوري 18 جنوري او 23 جنوري همداشان 25 جنوري پورې څه شی دی مارکیټ اوورآل اپ ټرند تللی اوورآل ان تر 2 او 6 فبروري پورې مارکیټ څه تللی دی بره تللی دی ګوره ټرند ته ګورئ بره تللی صحیح ده نو همدا شاته تاسو څه کولای شئ ټرند لانګ ټرم ټریډ به معلوموي بیا شارټ ټرم ټریډ تاسو لګوئ یعنی ډے ټریډینګ سکلپینګ ټریډینګ کوئ نو هغې دپاره تاسو ته پکار ده چې تاسو یو شارټ ټرم کې چې مارکیټ موف کم خوا کوي هغه موف به تاسو را معلوموي لکه دلته تاسو وګورئ چې یو لانګ ټرم کې اپ ټرند تللی دی خو شارټ ټرم کې دې ځای نه تاسو وګورئ که یو لانګ شارټ ټرم ټریډ څوک کوي نو هغه باید لنډ مهاله ټرند باید هم وګوري چې لنډ مهاله ټرند کم خوا روان دی نو لنډ وخت کې چې ټرند تللی هغه یو ډاون سایډ ټرند تللی دی صحیح شو ښه و تاسو په وایي چې دا ټرند معلومول ضرورت څه شی دی ټرند کې موږ څه شی کوو ټرند نه بغیر ولې ټریډ ولې ونه کوو ټرند ضرور په دې دی چې ټرند کې تاسو ته ما تېرو ویډیوګانو کې ویلي چې ټرند سره به تاسو ځئ مارکیټ سره به ځان بوځئ ځکه چې مارکیټ خلاف ځئ نو مارکیټ به تاسو په خلاف ځي او تاسو تاوان درکوي نو په دې اساس سره چې مارکیټ کم خوا روان یم هغې خواته به تاسو خپل ټریډ لګوئ مطلب مارکیټ بره روان دی نو مارکیټ چې بره روان دی تاسو بلته بای لګوئ چې مارکیټ لاندې روان دی دلته به تاسو
دلته به څه لګوئ سیل پیدا کوئ یعنی با اپ ټرینډ مارکیټ کې به بای پیدا کوئ بای پوزیشن به پیدا کوئ او په ډاون ټرینډ مارکیټ کې به سیل پوزیشن پیدا کوئ صحیح ده دا ټرینډ د دې لپاره مهمه دی که چیرې ته په د اپ ټرینډ مارکیټ کې سیل ولګي نو حتما د ستا ټریډ چې کېږي په 5 ټریډونو کې 3 ټریډه د ستا حتما لوس کېږي 2 ټریډه که چیرې 2 یا 3 ټریډه که چیرې په قسمت لږ باندې وګټې خو هغې نه 3 اپوزیټ ډېر ټریډونه د ستا اپوزیټ تللی شي ستا د تاوان درکوی شي ستا سټاپ لاس هیټ کوی شي نو همدا شان دی که ته سیل کې ډاون ټرینډ کې بای پیدا کوې او بای کې نو ډېر کم چانس ستا وین او ډېر زیات چانسونه ستا د لوس شي نو دې خاطره ټرینډ سره د ټرینډ مارکیټ سره ځان بوځئ ټرینډ سره به څه کوئ ټرینډ سره به مخکې ځئ که دلته اوس موږ وګورو دلته لږ شاته راشو مارکیټ دلته تاسو وګورئ مارکیټ اوورآل څومره جیګ تللی صحیح شو اوورآل جیګ تللی مثال موږ دیزي کې صحیح شو مثال موږ دیزي پورې مارکیټ مثال دیزي پورې جوړ شوی دی دیزي دې نه خوا د تاسو څه نظر کې ونیسئ چې څه نشته مارکیټ څه شی نشته مارکیټ نشته دیزي نه خوا مارکیټ لا نه دی جوړ شوی دی نه بعد به دا مارکیټ به دیزي نه بعد څه کېږي جوړېږي زبردار داسې خط کم چې تاسو ته دلته ښکاره نه شي داسې فکر وکړئ چې دا دې خوا مارکیټ نه دی جوړ شوی یعنی مطلب تاسو دیزي کې اوس مارکیټ هم راکولاو کې چارټ راکولاو کې تاسو دیزي کې مارکیټ روان دی نو دلته اوورآل تاسو وګورئ اوورآل مارکیټ څنګه تللی او اپ ټرینډ تللی دی صحیح ده دلته وګورئ د بای خوبي څه شی ده په اپ ټرینډ کې ګوره تاسو دې خط سره چې وګورئ دلته مثال بای جوړ شو دلته هم دا د بای جوړ شوی خو لږ بره دی تېنه سپیس سره کنې دلته هم بای جوړ شوی دلته بیا بای جوړ شوی دی صحیح ده دیزي کې هم بای دی دیزي کې هم بای دی نو دغه شان تاسو په اپ ټرینډ په ټرینډ سره چې کله ځئ نو تاسو هغه لیول هغه ټرینډ سره ټرینډ خط سره چې مارکیټ ټچ کېږي نو هغې ځای کې تاسو بای ته ځان اماده کوئ او انشاءالله ټول به پروفیټیبل ټریډونه دي ځکه تاسو وګورئ تر دې پورې دغه یو شاید یا لوس شوی یا لږ پروفیټ به هم درکړی صحیح شو د اخرنۍ دلته ګوره مارکیټ دا ټرینډ مات شو اوس ټرینډ مات شو خو اوورآل مارکیټ اپ ټرینډ دی که لانګ ټرم څوک دلته ټریډ څوک نه کوي دې ځای نه بعد چې مارکیټ کله یو اپ ټرینډ ته یو کینډل جوړ کړي دا خط بریک کړي نو دې نه پس ته موږ دلته بیا بای کوو ځکه چې لانګ ټرم کې نو دلته بیا سیل ټوک څوک نه لګي دلته بیا که بره کینډل غټ جوړ کړي دلته بیا دې ځای کې بای لګي خو خیر دا به راتلونکي ویډیوګانو کې به نور هم تفصیل سره غږیږو په دې باندې موضوع باندې چې بریک اوټ او بریک سپورټ ریزسټنس باندې به انشاءالله غږیږو خو اوس ټرینډ معلوم کړئ ټرینډ مهمه دی همدا شان تاسو وګورئ دې ځای نه بعد یو اپ ټرینډ تللی دی دې ځای نه بعد دلته ټرینډ چې دی اوس ډاون ټرینډ تللی دی شارټ چې وګورئ شارټلی دا یو ډاون ټرینډ دی صحیح شو ګورئ دې ځای نه چې ونیسئ دې ځای نه یو ډاون ټرینډ را روان دی صحیح شو نو که شارټ ټایم وګورو موږ ډے ټریډ والا وګورو نو دلته مارکیټ ډاون روان دی نو دلته ګوره دې ځای نه مارکیټ اوس امکان کم خوا ډېر لري دلته موږ ګورو که یو ښه کینډل ډاون سایډ ته جوړ شي سور جوړ شي نو موږ دلته څه کوو سیل لګوو نو دلته سیل چې لګوو نو دلته به موږ څه وکړو دغه به دا دی پاکم کې نو دلته تاسو وګورئ مارکیټ ډاون تللی دیزي پورې څه شی کړي مارکیټ دیزي پورې موږ ته پروفیټ را کړی دی دیزي پورې مارکیټ پروفیټ را کړی دی یو دیزي کې سیل لګو بیا راغی دلته بیا هم سیل ته راغی صحیح شو بیا دې ځای نه مارکیټ بیا اپ ټرینډ ته لاړو ګورئ اپ ټرینډ ته تللی دی دیزي کې اوس که دې ځای نه بعد کم خوا چې دلته بیا ستاسو پیټرن ضرور کېږي دلته وګورئ یو پیټرن جوړ شوی دی صحیح شو دا دې ته یو رقم فلیګ پیټرن هم ورته ویلی شي یا ریکټینګل پیټرن هم ورته ویلی شي نو دې کې تاسو وګورئ که دې ځای نه بره بریک اوټ غټ کینډل کړی نو بای به دې لګوو که چیرې لاندې وکړې نو دلته تاسو سیل ولګوو نو وګوره سیل څومره ښه موو کړی تاسو چې پروفیټ درکړی نو دا د ټرینډ سره تاسو په هماغه مطابق تاسو څه کولی شئ اوس که تاسو دغه ټرینډ تعقیب کوي ټرینډ سره تاسو که هغه ځینه ونه ګورئ تاسو دې کې مثال مارکیټ کې ټریډ هم ونه کوي نو که دې ځینو کې تاسو دلته چې د ټریډ وکړئ دلته مو کې نو دلته تاسو وګورئ مارکیټ اوورآل اپ ټرینډ تللی تاسو ته پروفیټ درکوي صرف په اپ ټرینډ کې بای کې همدا شانتې زه به دلته وګورم ته ورې یو ډاون ټرینډ که ما پیدا کړې نو زه به ډاون ټرینډ هم تاسو ته وښیم چې ډاون ټرینډ کې مارکیټ چې کله ډاون تللی تاسو باید سیل ولګوئ دلته اوس وګورئ دلته صحیح شو دلته وګوره مارکیټ ډاون ټرینډ تللی ټرینډ ګوره څومره ښه خوبي ده دا وګوره بالکل همدې خط سره دلته خو زما دا خط چې دی دا د لاس دی زه به دلته وګورم که دلته دا دلته شته صحیح شته که دا کار وکړي دلته به تیار دلته یو صحیح خط جوړ شي دا دی صحیح شو نو داسې ټرینډ لاین تاسو دلته جوړوی شئ دې ځای نه دې ځای پورې دا به یې داسې راولئ دلته فکس ټرینډ لاین جوړ شي صحیح شو ټرینډ لاین جوړ شي نو دلته تاسو وګورئ څو دفعې څه شی شوي څو دفعې په همدې یو خط باندې مارکیټ ډاون تللی دی نو که ډاون ټرینډ شو ګوره دې ځای نه بعد ګوره اپ ټرینډ دلته مارکیټ سایډ وی مارکیټ راغلی دی
مارکیټ سایډوې ته لري دي چې سایډوې مارکیټ کې خو ما تیر ویډیوګان کې مته ویل سایډوې مارکیټ کې ټریډ مکوي او بیا هم کدي چې تاسو ټریډ کوئ نو دلته به سایډوې مارکیټ کې خلک بای او سیل ټول لګوي شي خو چې کله لګ پرو لیول ته لاړ شي سي ایڈوانس شي هغه نه بعد اول کې سایډوې کې ټریډ مکوي سي شو نو ټرند معلوموي ټرند ګوره ډاون ټرند روان دی که تاسو دې ځکه ټریډ میس کې دا ګوره یو سیل دی دې ځکه میس کې دا ګوره یو بل سیل دی خدای لګ گیپ ډاون دی لګ سپیس دی دې ځکه خیر د مرکوي سیل نه دی دلته اوس ګوره بالکل پام دی لیول باندې پام دی خط باندې د بیس سیل تر راغلی نو تاسو دلته ټریډ کیپچر کولای شو ټریډ هم اغستی شو دې ځکه بل ټریډ اغستی شو دې ځکه بل اغستی شو دلته تاسو ګورئ نو ډېر زیات ټریډونه چې ټرند تعقیب کوي نو ټرند مارکیټ تاسو چې مارکیټ سره ګرځئ مارکیټ تاسو ته فایده درکوي مارکیټ سره څومره ځان سکرول کوئ ځان چې مارکیټ سره مخکې وړئ هغومره انشاءالله مارکیټ تاسو ته ګټه درکوي دلته مو ګورئ یو سمال ګیپ سره دلته یو ټریډ درکړی بیا دلته بریک آوټ چې کړی دی بریک آوټ نه بعد هم په همدې بریک آوټ نه بعد هم چې تاسو دلته وګورئ یعنې مطلب دغه ټرینډ لاین یې دلته بریک کړی دی دلته مارکیټ به راتلی واپس دې ته یو ریټیسټ لیول وي ګوره دلته ریټیسټ وي نو انشاءالله په راروانو ویډیوګانو کې په دې هم غږېږو چې مارکیټ بریک نه پاس ریټیسټ کوي هغه هم تاسو په چارټ کې څنګه ډیفاین کوي څنګه معلوم کوي او څنګه د هغې څخه استفادې سره تاسو ښه ټریډونه ولګوئ نو الله دې وکړي چې په دې ټرینډ لاینز سټریټیجي باندې د ټرینډ لاینز څنګه تاسو وباسئ ټرینډ لاین څنګه معلوم کوي په دې پوه شوي بیا هم څه مشکل وي د پوښتنې پوښتنې آزادانه کمنټ باکس کې وکړئ واتساپ نمبر وغواړئ واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ انشاءالله موږ کوشش کوو تر څو تاسو مشکلات پوښتنو ته جواب ورکړو او تاسو مشکل د ټریډینګ په باره کې حل شي او پروفیشنل پرو لیول ټریډ جوړ شي نو بیا هم څه مشکل آزادانه تپوس کولی شئ تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو